د بدن وینه مې وڅکئ احساس کړئ احساس کړئ د بدن وینه مې وڅکئ احساس کړئ احساس کړئ خو غیرت ته مې څه مه وایئ پښتون یم. اوس د پروګرام په دې برخه کې د محترم نوروز عظیم څخه هیله کېږي چې خپله وینا تاسو ته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او عزتمندو پښتنو، د احترام او ادب د وړاندې کولو سره سم اجازه راکړئ د غرغښت ټولنې د مشرتابه او په مجموع کې د غرغښت ټولنې د ټولو غړو په استازیتوب تاسو راغونډ شویو بااحساسه افغانانو ته چې د افغانستان باعزته او بشهامته پښتون ملیت او د نړۍ ټولو پښتنو ته چې په حقیقت او رښتیا سره د یو موټی او واحد افغانستان د ورونو ملیتونو په منځ کې د ملاتړ په شان یو غښتلی او مضبوط ملیت دی د 2014 میلادي کال د مای د میاشتې د 19مې نېټې په اساس خپلې نیکې هیلې او مبارکۍ وړاندې کوم. دا یوه ښکاره خبره ده چې د هر سړي او انسان لپاره په خپله ژبه باندې غږېدل او زده کړې کړل اولنی قانوني حقوقي او انساني حق دی او هغه ته باید په ډېر عزت او درنه سترګه وکتل شي. د غونډې محترمو ګډون کوونکو، ژبه د پوهنې او پوهاونې هغه صوتي سمبولیک وسیله ده چې ودې او تکامل یې بشر د انسان په تکاملي پړاو ته او د لیک ایجاد یې انسان د مدنیت په تکاملي پړاو ته رسولی دی. د پورتنۍ تعریف په نظر کې نیولو سره سم پښتو ژبه د یوه غټ او لوی ملیت ژبه ده. په دغه باعزته باغیرته او لوی ملیت کې هم د انسانیت او هم د مدنیت کسان او شخصیتونه شته چې مثال او نمونه یې تاسو یاست. پښتو ژبه د نړۍ د ټولو نورو ژبو په کتار کې چې ډېر بډای ادبیات، قوي ګرامر او د نړۍ د ټولو ژبو په تناسب ډېر زیات توریان الفبا لري. پښتو ژبه د ګران افغانستان د اساسي قانون سره سم اوله درجه رسمي ملي ژبه ده چې د باعزته افغان ملیت 62 سلنه پښتو ژبې ملیت جوړوي. په دې بډای ژبه باندې د عمومي میلیون څخه زیات وګړي په پښتونستان کې هم خبرې کوي. همدارنګه په هند، کشمیر، چین، ایران او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د پښتو ژبو کسانو ډېر مثالونه او نمونې شته. اوس مهال د نړۍ په ډېرو لویو هیوادونو لکه انګلستان، آلمان، روسیه او داسې نورو هیوادونو کې دغه ښکلې ژبې پوهنتونونه شته او لوست پکې کېږي. محترمو حاضرینو، پښتو یوازې ژبه نه بلکې د باغیرته پښتون ملیت د لوړو صفتونو، خویونو او رواجونو بېلګه هم ده چې د پښتونوالۍ لویه برخه جوړوي. پښتو ژبه د پښتون ملیت یوه ګډه ښکلا ده، د افغان ملت او په ځانګړې توګه د هر پښتون ښایست ده. افغان پښتون ملت د پښتو د دغه ښکلي لوړو رواجونو، خویونو او صفاتو په لرلو سره خلک د رښتیا ویلو، د خپلمنځي شخړو د حل کولو او په یو بل ته د تېرېدلو په دې ټکو سره چې پښتون خو یې ته ځان ته پښتون هم وایې او یا پښتو مه بدناموه، اړ باسي او د خپل کار ترې اخیستل کېږي او خپلمنځي شخړو ته د پای ټکی کېږدي. محترمو مشرانو او همزولو، د دغه پورتنۍ لوړو صفاتو او خویونو د لرلو سره بیا هم په تعصب سره ویلی شو چې د افغانستان د اخرنیو حکومتونو په دوران کې د پښتو ژبې دښمنانو او هم یو تعداد په خپلو پښتنو د ناپوهۍ او ندانۍ په صورت کې خپلې مورنۍ دغه بډای او غني ژبې ته پاملرنه او خدمت نه دی کړی. نه یوازې هغه ته خدمت او پاملرنه نه دی کړې بلکې د هغې شان او عزت یې هم تر پښو لاندې کړی دی. خو د خوشحالۍ ځای دی چې اوس مهال بیا سرلوړی باعزته تاریخ ثابت کړی پښتون ژبی افغان ملیت راویښېږي او خپلې خوږې مورنۍ ژبې د پښتو ته چوپړ د ځان ایماني او انساني دنده کوي. د غرغښت ټولنه د دغه خپل
دغه رسمونه د دغه خپل ځان او حق پېژندنې او خپلې مورنۍ ژبې یعنې پښتو ته د ځان د خدمت د ځان دنده هم ګڼي او د دغه لارې د پرانیستونکو سره همغږي ده. په همدې ډول دغه رس ټولنه په ټولو پښتو ژبو افغانانو، عالمانو، پوهانو او لیکوالانو غږ کوي چې د خپلې مورنۍ ژبې یعنې پښتو د لا غښتلي کولو په خاطر په علمي سطح باندې کار وکړي تر څو خپله خوږه او بډایه پښتو ژبه کتابي، دفتري او درباري شي او د پښتو ژبه مو د ورکولو څخه ساتلې وي. د یوه غښتلي با اتفاقه پښتو ملیت په هیله ومن الله توفیق. وړاندیز داسې موجود ده چې د ټول عالمون مشرون چې وغږېدل ټول دا نه پوهېږو چې پښتو مشکل لري. مشکل هم په مونږ کې دي، په بل چا کې نه. یعنې که ووایو چې دښمن دې ته کور کې نه، مونږ خپله لکه مخکې مې چې وویل یا دوستان مې مونږ خپله په بعضې سترګې وکړو. د دې خبرو نتیجه نه چې مو دا مخته ناست وم داسې معلومیږي چې پښتانه باید روزې شي. پیشنهاد دا موجود ده چې د دې غونډې څخه وروسته دی دغه پښتنې ټولنې ټولې په ګډه سره یو فدراسیون جوړ کړي او دغه فدراسیون دې دغه زموږ تاسو عالمان، شخصیتونه او علما دي په ګډه سره یو سیمینار جوړ شي تر څو د پښتو ژبې د علمي کولو، دفتري کولو په خاطر د په کار شروع وکړي او پلان یې جوړ شي. دویم پیشنهاد مې دا وړاندیز چې پروسه خپل هم دا پیشنهاد شوی و چې د پښتو ژبې د قوي کولو او د پښتون ملت د یو کولو دپاره د مالي بنسټ جوړ شي چې دا متاسفانه پروسه خپل اوسه کړه یا یې و په غفلت یا د نورو په غفلت نه دی جوړ شوی. ویلې د دې په څانګ کې هم د دې غونډې نه وروسته چې ملګری احسان هم دولت موجود ده بیا هم یو فدراسیون د جوړ شي ټولنې دې په خپل منځ کې باصلاحیته یعنې مستقلې وي. ویلې فدراسیون دې د ټولنو ترمنځ پور وکړي تر څو په ملي ګټو پوره یوه واحده او با اتفاقه ژبه ولري. مننه. د غرغښت ټولنې مشر نوروز عظیم، تاسو خپله وینا واوروله، ډېره مننه.